چې دغې پروژې کې ټوله 1200 کورنۍ په چارشنو ولسوالۍ کې مستفید شوي دي او عمومي ګټه اخیستونکي 11500 کورنۍ دي او چارشنو ولسوالۍ کې جمله بودیجه چې دلته مصرف شوې ده په مصرف رسېدلې ده هغه 18,55,000 افغانۍ دي چې موږ به دغه مخه نیسو تر څو پورې موږ د ملت منافع په نظر کې وساتو او موږ د دغه ولس ستونزې په نظر کې وساتو هغو ته رسېدګي وکړو موږ ځینې خوښ نو د نورو مؤسساتو څخه مو هیله او غوښتنه دا ده چې هغه زموږ سره په دې ولسوالۍ کې همدا رقم پروژې او دا رقم کارونه مخته یوسي. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره